ننګرهار والي حیات الله حیات د نیکمرغه لوی اختر په لومړۍ ورځ مخکې له دې چې د خپلې کورنۍ غړو او نورو سره د اختر مبارکۍ مراسم ترسره کړي لغمان ولایت ته ولاړ او د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې د ملي اردو د اتل شهید محمد عمر مقبرې ته د دعا او د ارواښاد کور ته د اختر مبارکۍ ترسره کولو په موخه ولاړ. د پاکې خاورې د سپېڅلي او اتل شهید روح ته د دعا په موخه ننګرهار والي حیات الله حیات د ملي اردو نورو منصوبینو سره یو ځای د خپل اتل قبر ته ولاړ دی او د آیاتونو په تلاوت سره د هغه روح ته د جنتونو دعاوې کوي او د خپل قهرمان په قبر د هغه د مینې درې رنګه بیرغ دروي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدای دې جنتونه ولري، یا الله تبارک لغمه وساتي، دې همدغو د قهرمانان ټول پیدا کړي، د دې وینې د برکته نور په افغانستان کې سوله، ارامي او ثبات او سوکاله وي. اولادونه یې ژوندي دي خو عمر ترې عمر پای ته رسولی، ځکه خو دلته ننګرهار والي حیات الله حیات د شهید عمر د مور لاسونو ته ښکته کیږي او د هغې غیږې لاسونه ښکلوي چا چې د اتل محمد عمر په نوم زړور سرتیری په خپله غیږه کې روزلی دی. دلته د شهید محمد عمر په مور د غم څپه نازله شوې، د خوښیو ډک نیکمرغه لوی اختر د زوی د جدایۍ له امله د اوښکو په تویولو سره بدرګه کوي. د شهید زوی یادونه یې وخې تویوي او په قبر د بندیوان اولاد د بیا لیدو هیلې یوازې په اوښکو تویولو سره د مایوسۍ پر لور لیږدوي. قهرمان مور لا هم افغاني غرور لري، ځکه خو ننګرهار والي حیات الله حیات ته ډاډ ورکوي چې په دې خاوره دي درې نور زامن هم قرباني شي. السلام علیکم. والي صاحب د ننګرهار خوشحاله راغله، الله هم باقي له غمه وساتي، څنګه مور یې داسې اولاد پیدا کړی چې د افغانستان دپاره افتخار شو. ټولو الله دې ټول ژوندي لري. زه د تا او د تا د کورنۍ او د قهرمان زوی محمد عمر د احترام په خاطر راغلی یم. انشاءالله چې د هغه له برکته به خدای په دې ملک کې نور سوله راولي. تاسو دې راته خدای خوشحاله کړي، ژوندي اوسئ مورکۍ، خدای هم ژوندي لره، خوشحاله اوسئ مورکۍ. موږ مور یې همیش په موږ باندې خوشحاله ده. ډېره زیاته مننه. باقي خدای د محمد عمر جان کورنۍ ته قرباني کړي. ننګرهار والي ښاغلي حیات الله حیات د شهید مور ته ډاډ ورکړ چې د محمد عمر په څیر به پالنه کې ونډه واخلي او په همدې موخه د اتل شهید محمد عمر کورنۍ ته د قربانۍ لپاره څاروي، اختریز او نور توکي ډالۍ کړل.
نوموړي وویل شهید محمد عمر په خپلې قربانۍ سره د سلګونو وطنوالو ژوند وژغورو او د دې خاورې تاریخ به هیڅکله هم یاده کارنامه هیر نه کړي. ننګرهار والي حیات الله حیات وروسته د قهرمان شهید محمد عمر کور ته ولاړ او د هغوی په حجره کې د کورنۍ غړو ته د اختر مبارکي ورکړه. د شهید د میړانې قدرداني وکړه او د کورنۍ د غړو د لوړ مورال څخه یې ستاینه شریک کړو. واقعا محمد عمر شهید د افغانستان اتل شهید ده. محمد عمر په خپل قربانۍ سره چې یو ځان مرګ ته غېږه ورکړه، د بېسلو د پله په سر باندې د ننګرهار ولسونو ته نجات ورکړ. نن د محمد عمر حق خو ډېر زیات دی، ولې په دې غم کې در سره شریک یو او دی په ډېره بختوره لار لاړ. ما د تاسې ټولو خبرې اورېدم، د تاسې د مور بیبي چې تاسې موږ ته نور هم عزم راکړی، همت مو راکړی، اراده مو راکړې او ویلي مو دي چې موږ به همدا لاره نور هم تعقیبوو. هر سړی په دې دنیا کې له منځه ځي، نو ښه هغه څوک ده چې هغه نیک نوم کړي. تر څو پورې چې افغانستان وي او د افغان ملت ژوندی وي، د محمد عمر نوم به وي او په ډېره ښه لار باندې لاړ. د موږ له وسه چې څه کېږي د ټولو په صفت باندې تاسې سره حاضر آماده یو. دا ملي قهرمان ده، د ننګرهار او د مشرقي ولسونو لپاره یې فداکاري او قرباني ورکړه. نو هماغه و چې ټول راغلو د احترام دپاره او د قبر باندې مونږ دعا وکړه. هغه خدای بخلی ده او د ده له برکته دې نور خدای پاک په ننګرهار او مشرقي او په ټول افغانستان کې سوله راوړي. موږ همیشه تاسې خدمت ته آماده یو، موږ باندې غږ کولی شئ. د شهید د کورنۍ غړي په افتخار د خپل اتل څخه یادونه کوي، ځانونه یې لارویان بولي او د ننګرهار والي په ګډون د حکومتي مسؤلینو د پاملرنې څخه مننه او ستاینه کوي. موږ د دولت نه ډېر خوشحاله شو. الله پاک دې د موږ او د تاسې د ملت دغه سوله پروسه په خیر راوړي. الله پاک دغه د شهید په برکت سره او الله پاک د ټولو مسلمانانو نړۍ ته خدای پاک یو خیر تیږه منځته کړي چې دغه مسلمان تشریف وکړي. او الله دې تاسې ته بس توفیق عمل درکړي چې د هغه نه تر دې پورې موږ سره زحمت وایستلی، موږ په غم کې تاسو شریک شوي یاست. د اول نه تر اخره موږ تاسې نه راضي یاست. الله پاک دې تاسې نه الله راضي غواړم. د ملي اردو اتل شهید محمد عمر ته مو دا وړاندې د جلال آباد ښار بهسودو پل ته څیرمه هغه وخت ځانمرګي بریدګر ته په خپلې قربانۍ سره غېږه ورکړه چې غوښتل د سلګونو وطنوالو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي او په قهرمانۍ سره یې خپل ژوند ته د تل لپاره د پای ټکی کېښود، خو د سلګونو نورو ژوند یې وژغوري. إنا لله وإنا إليه راجعون.